जी अस्सलाम वालेकुम 31 मई ده او زه دلته بینک هالیډې دی په دې پارک ډېره ګڼه ده زه تاسو دا شی ښیم چې دا څه دی دا یو یادګار دی دې باندې لیکلي ټایټانیک ویکټم 1912 ایډورډ بیګلي شپ سټیورډ اینډ لوکل مین دې باندې لیکلي دی دا یو سړی و چې دا په تاسو ته یاد دي چې چا ټایټانیک فلم چا کتلی ما خو زما خیال دی په 1999 کې کتلی و یا په 2000 کې په نیبډیک سینما اسلام آباد کې ما کتلی او په هغه دغه چې کوم دی فلم خو مزیدار خو دا دغه چې کوم دی چې په کوم موضوع باندې جوړ شوی یا په کوم جاز باندې جوړ شوی هغه په خپله باندې یو غټه سټوري او غټ دغه دا سړی چې چا نوم دی ایډورډ بیګلي دا په یادګار د هغه په نوم باندې دی دی په دغه جاز کې چې کوم دی نو سټیورډ و نوکر و او دا د دې علاقې اوسېدونکی و دې ته ایسټ هم چې ورته وایي او د دې په دې پارک کې چې کوم دی دا دومره غټ پارک چې دی په دې کې دلته دا یادګار لګېدلی دی او دا دې دپاره چېرې دا خلکو دی په عزتمنو او په قدرمنو باندې خپل هر سړی که هغه کچې که غټې هغه پې قدرمن او هغه یاد ساتي زمونږ په دیر کې زما تعلق د دیر سره زمونږ په دیر کې چې کوم دی عمرا خان د جندول یو زبردست سړی تېر شوی ډېر زیات او کم از کم ما چې څونه زما ټیکسټ بک کتلی دي زما د کوم د حده پورې تعلیم کړی ما دا هغه نوم چېرته په کتاب کې څه او نه مې په دیر کې چېرته د هغه یادګار لیدلی نو داسې دغه ته دې لپاره ښیم چې یاره قدرمن باندې خپل سړی قدرمني او په سپکو باندې سپکي یا داسې ووایه یا په سنس چې کوم دی نو د احترام یا دغه چې کوم دی نو یو بیل شی چې هغه په چا کې څنګه دی په چا کې څنګه دی او د دې دغې سره چې کوم دی نو میچور سوسایټۍ یا د باخبره سوسایټۍ دا د هغې چې کوم دی نو دغه نو دا ته زه وایم چېرې د تاسو ته دا وښیم چېرې دا سړی څوک دی او دا څنګه دی او دا د هغه په یاد کې دی دا غټ پارک دی دا دلته دغه دا غټ سړک دی دلته په دې باندې چې کوم دی نو دنیا ځي راځي او دا چې کوم دی نو په دې کې دغه کېږي او دنیا په دې باندې تېرېږي او دا سړی دا یاد ساتي د دې لپاره چې کوم دی نو دا د دې لپاره دا یادګار جوړ کړی دی او دا ما وایي چې تاسو ته زه وښیم چېرې دا په قدرمنو خپل هر سړی قدرمني دی په هغه جاز کې څه غټې هدو والا نه و د سټیورډ و پوه شو چې څوک په دغه ټم باندې پوهېږي هغه پوهېږي چې سټیورډ څه کار کوي خو چې چونکې په قدرمنو کې پیدا و د قدرمنو بچی و درنو خلکو بچی و نو درونې ساتلی زموږ غټې ککرې غټې د پښتنو سپیشل خو د هغو ما چېرته دغه نه دی لیدلی نو دا داسې جذباتي کېږم نه خو یو تاریخي حقیقت او یو میچور اپروچ د هغې خبره کوم د دغه خبره نه کوم چې داسې د تعصب یا دغه خبره نه کوم خو د کوم چې حقیقت دی تاریخي حقیقت دی هغه راته ویلي موږ پردي ډنګ وو پلانې دا وکړه پلانې دا وکړه پلانې دا وکړه بس تا خپل باندې مشران کم تېر شوي دي هغه څوک دي هغې دغه پکار دی موږ په کتابونو کې یاره سرسید هلته یونیورسټي جوړه کړې وه د هندوستان خلک پکې سبق وایي یاره ایډورډ کالج چا جوړ کړی اسلامیه کالج چا جوړ کړی دغه خلک دا یادولي دي ښه ځه السلام علیکم